تازه خبر ملا یعقوب او سراج الدین حقانی د هیبت الله پر ضد راووتل. تازه کومې څرګندونې کړي؟ ملا یعقوب او سراج الدین حقانی د څه لپاره کندهار ته ځي او د نجونو د زده کړو په هکله وروستي معلومات څه دي؟ ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په کورنیو چارو وزارت کې یوه سرچینه طلوع نیوز ته وایي نن د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې کړې دي. د سرچینې په خبره د پوهنتونونو او ښوونځیو موضوع له تودېدو وروسته د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو پریکړه وکړه چې دې مسلې ته حل لار پیدا کړي. سرچینه زیاتوي ټاکل شوي محمد یعقوب مجاهد، سراج الدین حقانی او یو شمېر نور دیني عالمان د دې مسلې د حل لپاره کندهار ته لاړ شي او د اسلامي امارت له رهبر سره پرې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې یوې بلې سرچینې زاویې نیوز ته ویلي چې د دې ډلې د مشرتابه په کچه د کودتا احتمال او ډار ورځ تر بلې زیاتېدونکی دی چې له همدې امله ملا هیبت الله ته د منصوب شخص د فزیکي امنیت په خاطر د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو موظف شوي لسګونه سرتیري نن رسما ګوښه او پر ځای یې د استخباراتو شاوخوا 1500 ځانګړي ساتونکي ګمارل شوي. د سرچینې په خبره د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق د ملا هیبت الله له نږدې کسانو څخه دی، نو ځکه یې د خپل ځاني امنیت تامین مسؤلیت هغه ته ورسپارلی. سرچینې وویل د کودتا ویره متحده عربي اماراتو ته د ملا یعقوب او انس حقانی تر سفر وروسته زیاته شوې چې ترمنځ یې اختلافونو هم زور اخیستی دی. دغه راز په ار کې هم د ملا محمد حسن د ساتنې لپاره ساتونکي تبدیل او زیات شوي دي.